تر اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا د ورېښمو د صنعت د پراختیا لپاره په افغانستان کې د کرنې وزارت تازه هڅې پیل کړي دي. کرنې وزارت وایي چې د کابل په ګډون په ګڼو نورو ولایتونو کې د ورېښمو د چینجیو فارمونه فعال کړي او هڅه کوي په نورو ولایتونو کې هم دې صنعت ته پراختیا ورکړي. د ورېښمو د چینجیو فعالیت چې په افغانستان کې ډېر پخوا شروع شوی و، وروسته بیا د تحولاتو د وجې نه دغه کاروبار په ټپه ودرېدو. د امارت په راتګ سره موږ دا فعالیت بیرته شروع کړو. لومړی مو په رشخور فارم کې کابل کې دا کار شروع کړو چې هغه فارم فعال ده. د دې ترڅنګ مو په لوګر کې دا کار شروع کړو، په هرات کې، او موږ ځینې ولایتونو کې خپل فارمونه لرو دولتي. په مزار کې هغې ته هم پلان لرو چې په آینده کې دا فعال کړو. دا په کابل کې د ورېښمو د چینجیو یو فارم دی. د دې فارم مسؤلین وایي چې سږ کال یې ښه نتیجه ورکړې او پلان لري چې یاد فارم ته لا ډېره پراختیا ورکړي تر څو له دې ځای څخه نورو ولایتونو ته هم د ورېښمو چینجي ولیږي. کوم وخت سیزن یا وخت دغه راشي د کمپاین د چینجیانو موږ هماغه وخت شروع کوو. دا تقریبا د یو میاشتې دپاره 28 ورځو کې موږ کولی شو چې دغسې پوځې ترلاسه کړو. په هغه شرایط چې موږ ته خوراکه برابر شي او کارګر ولرو او په وخت زمان ورته خوراکه ورسېږي، موږ کولی شو ژر تر ژره ډېر ښه نتیجه واخلو. او زموږ هدف دلته دا ده چې دا ترویجي ده. ترویجي دا معنا چې فرضاً موږ دلته غوزې اخلو، د غوزې نه تخم اخلو، تخم تر کاله پورې دلته ساتنې کوو، بیا بعد له هغې نه پاکټ کې اچوو 12 ګرامه. کوم ولایت چې ضرورت لري او تقاضا لري موږ هغه ولایت ته لیږو چې هلته د حقیرې باندې تقسیمیږي. که نسبت به 2 سال گذشته د تیرو 2 کلونو په پرتله باندې سږ کال نیکمرغه زموږ فارم ښه نتیجه ورکړې او ښه حاصل مو ورڅخه هم د تخم او هم د غوزې په برخه کې ترلاسه کړي دي. کرنې وزارت زیاتوي چې سږ کال پلان لري په یو شمېر ولایتونو کې د ورېښمو چینجي په بزګرانو باندې وویشي. د دوی په خبره چې دا صنعت د کوکنارو یو ښه بدیل هم کیدای شي. ګټه یې زیاته او ستړیاوې یې کمې دي. دغه د ورېښمو چینجیو روزل د نشهیي توکو ډېر ښه بدیل کیدای شي. وجه دا ده چې د دې پالنه ډېره اسانه ده او بل وخت کم نیسي او ګټه یې ډېره ده. او بل دا په هر ولایت کې کېږي. په دا مستقل ساختمان ته ضرورت نه لري که یو کور وغواړي، یو کس وغواړي چې په کور کې ساتم یوه کوټه ورته مشخصه کړي یو اتاق، نو کولی شي په کور کې وساتي. د ورېښمو د چینجیو د ساتلو کاروبار په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې ترسره کیږي او دا صنعت په ننوي ډول له ډېر پخوا راهیسې موجود دی، خو په دې وروستیو کلونو کې په دولتي کچه دغه کار کمزوری شوی و. احسان الله کریمي، CMG، کابل.